ځوان سړی به وي وایي به چې څه شی وکړم. دا د څه شی وکړم دا سوال خو ورسره شته، خو د دې بالمقابل کې هغه ځواب ورسره نشته چې زه څه شی وکړم. ښه روغ صورت خدای درکړی، لاسونه او پښې درکړي، سترګې درکړي، ژبه یې درکړي، غوږونه یې درکړي، ړوند نه یې، ګوډ نه یې، شل نه یې، ښه صحت لرې، نور ته څه غواړې؟ الله رب العزت درته بازار دنیا ټوله په مخ کې داسې خلاصه ایښې ده. لاشه کار وکړه. وایي کار مې نه ده زده، پنډیتوب خو دې زده ده، ګاډۍ خو چلولی شي، هغه د لاسه کراچۍ چې ورته وایي خو چلوی شي، په دې بازار په دې منډۍ کې خو دغه اوړه په مټ باندې جګوی ټیټوی شي، یو ځای کې جارو خو وهلی شي، په یو ځای کې مزدوره خو کولی شي. که هغه هم نه کوي یو بل چال زه در وښیم چې ته وایې چې زه د چا مزدور نشم که نه. هر سړی د خپل کور مزدور دی، د خپلې ښځې، د خپل مور او د پلار مزدور دی. یو ښه کور پیدا که، په ښه کور کې وګرځه، په دې بازار کې کوم شی چې اشد ضرورت د خلکو زیات وي، یعنې خلک زیات استعمالوي، هغه شی واخله، په کمو پیسو باندې په هغه کې سرمایه ګذاري وکوه، زیات هم نه، یو 2-3 زره افغانۍ یا د 15 زره افغانۍ شی واخله، په مغه کې واچوه، دا وروره په دې سرکولیشن کې واچوه. که چیرې تا په دې کې د ورځې 500-600 افغانۍ ونه ګټلې که نه، بیا چې څه راته وایي. باور وکړه دلته په دې ټیک ټاک کې راسره یو ځوان ده، وایي چاري صاحب سهار وختي وایي وځم، وایي تر اوسه پورې بالقطعا داسې ورځ شوې نه ده چې ما د ورځې د 4,500-500 روپۍ نه وایي چې کمې راوړې وي. وایي کله ورځ داسې وشي چې 200-600 درهمه زه وایي چې هغه افغانۍ وایي زه راوړمه. تو خدای ځوان پلار ته به ګوري چې ودرېږه دا پلار مې راوړي، نو ته چې په دې اوس په دې ځواني کې مزدوري نه کوې، کار نه کوې، بیا یې څه وخت کوې؟ کوم وخت دلته کوې؟ لږ د خدای روی ته وګورئ، لږ 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 دا د چا خبره، ځان برابر کړئ، تکړه شئ، انرژي په ځان کې پیدا کړئ. والله بالله چې په ځان کې انرژي پیدا نه کوئ، همداسې به وراغئ. کنې بیا داسې نه ده دغه طالبانو د زیړې بشکو نه استفاده کوله که نه، د دې زیړې بشکو په ځای باندې چې بیا دا لټان نه دي، دغه ته وروره د هغه ور واغوندې او خط اول ته یې ورمخته کړي، دا نه دي دغه هغه چې کوي. تاسو خو نور په درد نه لګئ، کور کې تاسو وروره باریدوش د کور یې، د باریدوش د جامې یې، پلار به دې ورور په سپینه ګیره باندې وځي، یا به خلکو ته سوال کوي، یا به قرض اخلي، خو ته ودرېږه چې تا ته د غرمې ډوډۍ برابره کړي یا د شپې به. والله چې شرم ده، خدا ورستې ډېر عیب ده. لږ په دې خپل ګریوان کې سر ټیټ کړئ، دا ښه کار ده. کار نشته څه وکړم؟ ټیک شه، کار